خانان بیوړي د غریب ماته کابرې شوه ګړه پاته سوه دړی شوه او که نه سوه دړی شوه واه واه خانان بیوړي د غریب ماته کابرې شوه ګوړه پاته سوه دړی واه واه ګړه پاته سوه دړی چیني یو ړنګ ورته وړلی شمه ګړه پاته سوه دړی نن په یو نیم زر د غوړو د ډبګۍ کرم صاحب ستاسو یو دغه چې و ډېر زیات مشهور شوی یو کلام و هغه د سوات هر لوی وړوکي ته به یاد هم یې اورېدلی هم دی چې کله دا ګوړه ګرانه شوې وه نو په 400 دړۍ وه او تاسو چې دی په هغې باندې هغه یو څیز ویلی و چې ګوړه په 400 دړۍ شوه هغه دړۍ په 2002 کې هغه دړۍ خو لاړه 800 ته نو خوښه دې نه ده چې دا څیز بیا لږ ریپیټ کړو د خلکو ته ور ښکاره کړو ځکه چې دا خو په 800 شوه جي اوس که نه لکه دا مطلب دی اورېداد استادو چې لکه دا اوس په دې ریټونو کې لکه وویلې په دې ریټونو کې په 800 کې نو څه ضرور خوند به وکړي او خلک به ترې خوند والي او مسافرو ته به په خاصه توګه ډالۍ د کرم صاحب د طرف نه واه خیرونه دي په دنیا به قدر ختم شي د ګټې آبادي به کچوره کشي د خټې ځای په ځای به بیپاریان دوکې شروع کي او که نه دوکاندار به درکوي دوکه د مټې هاي 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 څوک د یو بل نه تپوس کولی نه شي بې تعلیمه ته به څوک وایي چې جټې هاي که نه پخوانی وخت یادوه بدل رحمانه مشرانو چې خوړې به پکې بټې خانان بیوړي د غریب ماته کابرې شوه ګړه پاته سوه دړۍ شوه او که نه پاته سوه دړۍ شوه واه واه خانان بیوړي د غریب ماته کابرې شوه ګوړه پاته سوه دړۍ واه واه ګړه پاته سوه دړۍ او که نه خیرونه دی ویدار استاد ته د خیري خیرونه دي واه 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 یاره شه د وړو تپوس دې وکړه هاي هاي پاته سوه دړۍ شوه راشه د وړو تپوس دې وکړه پاته سوه دړۍ په 3000 باندې د وړو د بورګۍ کئی شوه پاته سوه دړۍ شوه او په 3000 باندې د وړو د بورګۍ شوه په 800 دړۍ ډېر ښه پاته سوه دړۍ واه واه خیرونه دي خیرونه دي واه 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 چینی او چینی غوړي کور ته وړی نه شمه ګوړه پاته سوه دړۍ چینی او وړه کور ته وړی نه شمه ګوړه پاته سوه دړۍ نن په یو نیم زر د غوړو د ډبګۍ هاي هاي ګوړه پاته سوه دړۍ واه ګوړه پاته سوه د غوړو د ډبګۍ شوه واه 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 خیرونه دي کتونکو واه 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 خیرونه دي کرم خان حکیم صاحب ته د خیر ډېر ښکلی واه واه ډېره ښه تجزیه ده ماشاءالله لس روپۍ وي پاته سوه دړۍ شوه د مینګوري لس روپۍ وي ګوړه پاته سوه دړۍ اوس ته خبر شه 120 کرۍ شوه ګوړه پاته سوه دړۍ اوس ته خبر شه 120 کرایې شوه ګوړه 800 دړۍ ګوړه پاته سوه دړۍ خیرونه دي خیرونه دي
سما لړۍ شوه خیر دی د جي سهر د خوبه پاسما په 300 او نن خو په 300 د دې په یو لوټه گئی شوه واه نن خو په 300 د دې په یو لوټه گئی گئی شوه واه واه د ګرانۍ خلاف یو لوی اواز د شعر په ژبه په ټوکو ټکالو کې واه واه چې دا چې یو عمل کوي ونه مور واه 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 خیرونه دي دا نیغ په نیغه تنقید واه 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 د ګرانۍ خلاف نوی احتجاج د شعر په ژبه واه واه ډېر ښه کرم خان استاد حکیم صاحب ډېره مننه تشکر کور مو ودان